زما مینا زما ځان دې سره او مال مې ترې قربان دې مارا وړی پې ایمان دې محمد زما جانان دې زما مینا زما ځان دې سره او مال مې ترې قربان دې مارا وړی پې ایمان دې محمد زما جانان دې دا مکی لخکلی خارا یم لیدو تیبی کرارا اے زما دمین یارا اللہ جوڑ دستا دا پارا دا مکی لخکلی خارا یم لیدو تیبی کرارا اے زما دمین یارا اللہ جوڑ دستا دا پارا پیدا کڑای حبیب دا پاک سبحان دی مارا وڑے پی ایمان دی محمد زما جانان دی پیدا کڑے دا جہان دی دا حبیب دا پاک سبحان دی مارا وڑے پی ایمان دی محمد ترتیب کوي صفی اسٹوڈیو کرک زما مینا زما ځان دی سره او مال مې ترې قربان دی مارا وړی پې ایمان دی محمد زما جانان دی زما خوښ هغه کاروان دی چې دا ستا په لار روان دی کا غریب دی او که خان دی هر انسان درته حیران دی زما خوښ هغه کاروان دی چې دا ستا په لار روان دی کا غریب دی او که خان دی هر انسان درته حیران دی چې دا څومره لوړ شان دی د درمنو زړه درمان دی دا یې نښه او نښان دی نازل شوی په قرآن دی چې دا څومره لوړ شان دی د درمنو زړه درمان دی دا یې نښه او نشان دی نازل شوی په قرآن دی عاجزي یې هم پېچان دی الله جوړ داسې انسان دی رحمتونو لوی طوفان دی بس ګټلی هر میدان دی عاجزي هم پہچان دے اللہ جوڑ داسې انسان دے رحمتونو لوی طوفان دے بس ګټلی هر میدان دی زما مینا زما ځان دی سره او مال مې ترې قربان دی مارا وړی پې ایمان دی محمد زما جانان دی نشتا شاکر رسالات کی دامنم پا حقیقات کستا مقام ستا حیثیات کستا سپیسلی نبوات کی نشتا شاکر رسالات کی دامنم پا حقیقات کستا مقام ستا حیثیات کستا سپیسلی نبوات کی چاچ شاکڑای گمان دی هغه وسم سرګردان دی مارا وړی پې ایمان دی محمد زما جانان دی چا چې شا کړی ګمان دی هغه وسم سرګردان دی مارا وړی پې ایمان دی محمد زما جانان دی زما مینا زما ځان دی سره او مال مې ترې قربان دی مارا وړی پې ایمان دی محمد زما جانان دی زما باسی ته دغه کار زما باسی ته دغه لار خپه جار کوم اظهار خپه جار کوم اقرار زما باسی ته دغه کار زما باسی ته دغه لار خپه جار کوم اظهار خپه جار کوم اقرار دا وعده د مې زبان دی چې باسی ستا ثنا خوان دی مارا وړی پې ایمان دی محمد زما جانان
دې چې باسي ستا ثنا خوان دې مارا وړی په ایمان دې محمد زما جانان دې زما مینا زما ځان دې سر او مال مې ترې قربان دې مارا وړی په ایمان دې محمد زما جانان دې زما مینا زما ځان دې سر او مال مې ترې قربان دې مارا وړی په ایمان دې محمد زما جانان دې او که ډیرو قدرمن محترم اوریدونکو دا ناتیا کلام په کلم دا محترم لیکوال باسط او په غږ د غزالي مروت ریکارډینګ کړی دا اسیات سټوډیو